ایلن ماسک پلان لري چې مریخ په اټومي بمونو باندې وولي. دا کار هغه د دې لپاره کوي ځکه چې مریخ ډیر یخ ده او هلته د یخ غرونه دي. دی غواړي چې هغه په اټومي بمونو باندې وولي تر څو هلته اټموسفیر زیات سي یا کاربن ډای اکساید زیات سي چې هوا په هغه ځای کې یو څه ګرمه سي او انسانان وکولی سي هلته د ژوند کولو لپاره ځان ته زمینه مساعده کړي. ایلن ماسک دا پروګرام له 2015 کال نه شروع کړی ده چې په څو ځله په مجلو کې هم راغلی و او په دې باندې خبرې شوې وي. خو څو ورځې مخکې بیا ایلن ماسک یو ټویټ هم په دې اړه وکړ او ویلي چې زموږ فیصله نهایي شوې نه ده خو په دې باندې کار روان ده. که چیرته موږ له یو بل طریق نه وتوانیږو چې هلته دغه د انسانانو د ژوند کولو زمینه مساعده کړو یا انسانانو ته د ژوند کولو امکان برابر کړو نو موږ هغسې کوو. خو که هغسې ونه شي نو موږ مجبور یو چې د انسانانو د ژوند د بقا لپاره په مریخ کې موږ دغه اټومي بمونه وکارو تر څو هلته هوا یو څه ګرمه سي دغه د یخ غرونه اوبه سي او موږ وتوانیږو چې په مریخ کې انسانانو ته د ژوند کولو امکانات برابر کړو. د سپیس ایکس کمپنۍ رئیس او د تسلا موټرو الکترونیکي موټرو رئیس هم ایلن ماسک ته دا چې دم غړی په نړۍ کې تر ټولو زیات شتمن کس ته څه باندې 200 میلیارد ډالر سرمایه لري. نو دغه پلانونه ډیر مخکې نه کړي دي او دغه د سټارشپ راکټونه چې دی لري کوم راکټونه چې دی سره دی بره لیږي دغه له 2015 کال نه دی کوښښ په همدغې باندې روان کړی ده او دی پلانونه په همدغې باندې کړي دي چې بره لیږي او هلته ورسوي تر څو دغه بریالي سي. خو له 2015 کال نه تر اوسه پورې دی له ناکامۍ سره مخ کېدل یا به راکټ بلته نه رسېده یا چې به ورسېده بیرته چې به ځمکې ته را روان به نو لاره کې به مشکلات پیدا کړل او یا به وچاوده یا به کاره معلومات نه سو راوړلی. نو د همدغه مشکلاتو له وجې نه دی بار دغه کار تکراروه کوښښ کوو چې څو ورځې مخکې دی وتوانېدل چې یو راکټ په بریالیتوب سره بره مریخ ته ولیږي او له مریخ نه بیرته په بریالیتوب سره راښکته کړي او ځما کې خپل ځان په نورماله فضا کې کینئ تر څو هغه معلومات چې د جمع کړي دي هغه د ځمکې خلکو ته راوړي د سپیس کمپنۍ خلکو ته چې کارکوونکو ته یې راوړي. او دغه تر ټولو بریالۍ تجربه وه دا چې څو ورځې مخکې یو بل څه ورته وایي سپوږمکۍ هم پاس فضا ته ولېږل سوه چې هغه تر ټولو ډېره ما مخکې هم پرې خبرې کړې وي تر ټولو غټه سپوږمکۍ ده او تر ټولو غټ مصارف پرې راغله چې 10 کاله خوشا وخت یې ونیو په دې باندې کار روان و. ډېر غټ سټلایټ ده هغه 10 میلیارد ډالر پیسې پرې راغلي دي. هغه اوس په یو میاشت کې باید خپل ځای ته ورسیږي لا تر اوسه په لاره کې ده روانه ده. نو په یو میاشت کې هغه خپل ځای ته رسیږي. کله چې خپل ځای ته ورسیږي او له هغې نه وروسته امکان شته چې د دې نړۍ له انسانانو سره ډېره مرسته وکړي او دغې مرستې یا دغه سپوږمۍ چې انسانانو ته کوم نوي معلومات رالیږي هغه بیا کولی شي چې دغه د ایلن ماسک له دغه شرکت سره یا د سپیس ایکس سره غټه مرسته وکړي چې هلته په مریخ کې د ژوند کولو امکانات څومره دي. هغې کې ډېر غټ تلسکوپونه لګېدلي دي چې هغه کولی شي مریخ له نږدې نه وڅاري نږدې نه یې وګوري چې د مریخ په کومو برخو کې ډېر یخ ده په کومو برخو کې کم یخ ده په کومو برخو کې انسان کولی شي ژوند امکانات ځان ته برابر کړي او په کومو برخو کې نشي کولی. نو دغه یو میاشت وروسته امکان لري چې ډېرې نوې خبرې راسي. یو میاشت خیر وخت خو به لږ ډېر ونیسي تر څو هغه معلومات جمع کړي دي نړۍ ته راځي. خو په راتلونکي کلونو کې شاید انسانان ډېر نوي او جالب معلومات ناسا راټول کی له سپیس ایکس سره شریک کی او همدغسې د امازون شرکت رئیس جیف بیزس هم یو پروګرام یو پلان جوړ کړی ده چې هغوی هم کوښښ کوي چې فضا ته لاړ شي او په فضا کې انسانانو ته د ژوند کولو یا په نورو سیارو کې انسانانو ته د ژوند کولو امکانات برابر کړي. نو په دغې باندې ډېر کارونه روان دي او کوښښ پې کېږي چې دغسې انسانان چې په دې نړۍ کې ورځ په ورځ له ګواښ سره مخ دي یا دغه نړۍ عموما له ګواښ سره مخ ده انسانان پکې ډېر وژل کېږي یا د نړۍ هوا ورځ په ورځ په ګرمېدو ده. له نن نه که 200 کاله مخکې وګورو ډېر فیصدي هوا ګرمه سوې ده. د انسانانو نفوس هم په ډېر تیزۍ سره بره روان ده. نو دغه ځمکه د دې ظرفیت نه لري چې دومره انسانان په خپل ځان کې ځای کړي دومره انسانانو ته د نورمال ژوند موقع ورکړي. ځکه هر څومره چې انسان
انسانان زیاتېږي هغومره د انسانانو خواهشات زیاتېږي. څومره چې خواهشات زیاتېږي هغومره ورته کمپنۍ جوړېږي، هغومره ورته پروډکټ جوړېږي، شیان ورته جوړېږي. نو څومره چې پروډکټ او شیان جوړېږي هغومره دا کمپنیګانې دوګي باسي او دغه هوا خرابوي او هوا ککړوي او هوا ګرموي او نړۍ له ګواښ سره مخ کوي. تر ټولو خطرناک څه چې د نړۍ د نابودۍ لپاره ده هغه انسان ده، چې انسان به نړۍ حتما لرې نه ده په ډېر کم وخت کې له ګواښ سره مخ کي او نړۍ به د آخر حالات ته رسیږي چې موږ او تاسو ورته قیامت هم وایو. خو له هغې مخکې د نړۍ بعضې سترو پوهانو لکه ایلن ماسک ده کار روان کړی ده چې په مریخ کې یا هم دغه نوی تلسکوپ چې ولېږل څه د دې په ذریعه په بره فضا کې نوې سیارې پیدا کړي، په هغو سیارو کې د انسانانو لپاره د ژوند کولو امکانات برابر کړي او انسانان وکولی شي چې د بشریت د نابودۍ د مخنیوي لپاره هلته لاړ شي او په هغه ځای کې ژوند غوره کړي. نو دا خبرې په راتلونکي کېدونکي دي. خو ایلن ماسک ویلي چې موږ به په 2030 کال کې وکولی شو یا په دې به وتوانېږو چې په مریخ کې انسانانو ته 1 میلیون خوښه امکانات برابر چې 1 میلیون وګړي هلته ژوند وکړي او له دغه نړۍ نه ورته ورسي. ایلن ماسک یو بل پلان هم روان کړی ده چې هغه په انټرنیټ باندې هغه نور سټلایټونه هم بره فضا ته لیږلي دي چې داسې سټلایټونه په فضا کې وساتي یا نصب کړي چې هغه ټولې نړۍ ته غټ وای فای ورکړي. له همغه سټلایټ نه د وای فای ستاسو د کور موبایل کمپیوټر یا تلویزیون سره وصل اوسي او له همغه ځای نه کار وکړي چې دا بیا د نړۍ په هر کونج کې کامیاب او بریالي اوسي. خو دا چې راتلونکي څه کېږي په هغې باندې به هم خبرې کوو. که تاسو دغسې شیانو سره مینه لرئ یا د دې شیانو په اړه باندې کومه پوښتنه لرئ کولی شئ خپله پوښتنه ما دلته په کمنټ کې ولیکئ. زه کوښښ کوم چې د دې یو معقوله او ښه ځواب ستاسو لپاره پیدا کړم. تر راتلونکي ویډیوګانو پورې په یو لایک او کمنټ له موږ ملاتړ وکوئ، موږ ځان سره فالو کوئ. ښه سوکاله او ارامه ژوند. تر بلې ویډیو د خدای په امان.